سلام، وخت مو بخیر. صفی الله نوریم د وینډوز 10 یوې بلې روزنیزې ویډیو لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تاسو ته به ډېر کله سوال یا پوښتنه پیدا شوې وي چې د کمپیوټر صفحې نه څنګه سکرین شاټ یا انځور واخلو، یعنې د کمپیوټر صفحه مو په انځور بدله کړو او د انځور په شکل یا جی پی جی په شکل سره خپل کمپیوټر یا لپټاپ کې سیف کړو. کله چې د دې پوښتنې ځواب پیدا کړئ پوه به شئ چې دا کار څومره ساده او اسانه ترسره کیږي. د دې کار ترسره کولو لپاره تاسو ته دوه طریقې درښایم. لومړۍ طریقه یو کوچنی سافټویر سنپینګ ټول په نوم در پیژنم. که ستاسو وینډوز نوی وي، نوی ورژن یې، مطمئن یم چې دا اپلیکیشن به حتما لري، او که نه یې درلود هم د تشویش وړ خبره نه ده. دویمه طریقه کې هیڅ ډول سافټویر ته اړتیا نه لرو. زموږ سره پاتې شئ. کافي د خپل لپټاپ سرچ برخه کې سنپینګ ټول ولیکئ. وروسته د دې چې سافټویر مو پیدا کړ اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې سافټویر اوپن شو نیو برخه باندې کلیک وکړئ. د دې سره به ستاسو لپټاپ صفحه خړه شي لکه دا رنګه. ماوس ته مو حرکت ورکړئ او کومه برخې څخه چې غواړئ سکرین شاټ واخلئ کولی شئ. وروسته مو ماوس بټن پرېږدئ. داسې صفحه کې به ستاسو سکرین شاټ ظاهر شي. سیف کولو نښان باندې به کلیک وکړئ. له دې پاڼې څخه نوم او ځای انتخاب کولو سره یې سیف کړئ. تر دې ځایه دوستان د لومړۍ طریقه چې څومره ساده او اسانه من خپل کې سکرین شاټ خپل لپټاپ کې د انځور په شکل باندې سیف کړ. راځئ وګورو دویمه طریقه څنګه کیدای شي. کافي ده چې خپل لپټاپ کیبورډ ته نظر ورکړئ او د پرنټ اسکرین په نوم بټن پیدا کړئ. دا بټن ستاسو د کیبورډ ښي لاس طرف ته د F12 او هوم بټن ترڅنګ موجوده ده او پخواني سیسټمونو کې ورباندې END لیکل شوي او نوی نسل کمپیوټرو کې ورباندې PRTSC لیکل شوي دي. دا را پیدا کړئ. وروسته د دې چې مو پیدا کړه فشار ورکړئ. دې بټن فشار سره همداوه ستاسو د کمپیوټر صفحې سکرین شاټ د سیف په شکل باندې سیف شوی دی. ستاسو د کمپیوټر رم حافظه کې البته. فقط یوې موضوع ته مو پام وي، کله امکان شته چې ستاسو د پرنټ اسکرین او د کیبورډ FN بټن په یو رنګ وي. په دې صورت کې بیا تاسو FN بټن ته فشار ورکړئ او ورپسې پرنټ اسکرین. دا بټن مختلف رنګونو سره وي، مثلا نارنجي رنګ یا شین رنګ، هر رنګ. که چیرته دغه دو بټن ستاسو FN او پرنټ اسکرین رنګونه مشابه په دې صورت کې لومړی FN او ورپسې پرنټ اسکرین ته فشار ورکوئ. وروسته له دې چې مو پرنټ اسکرین ته فشار ورکړو اوس ګورو چې دا څنګه سیف کولی شو خپل کمپیوټر کې. ډیر ساده یې سیف کولی شو. فقط تاسو خپل د کمپیوټر یو سافټویر مثلا اډوبي فوټوشاپ اوپن کړئ او که تاسو اډوبي فوټوشاپ ته لاسرسی نه لرئ ډېر اسانه کولی شئ تاسو د خپل کمپیوټر پینټ پروګرام څخه ګټه واخلئ. پینټ ډېر یو کوچنی سافټویر دی چې دا په هر وینډوز کې شتون لري. خپل لپټاپ سرچ برخه ته راشئ، دلته پینټ ولیکئ. کله چې پینټ صفحه خلاصه شوه هم زمان کنټرول وي بټن کېکاږئ. دې سره به زموږ اسکرین شاټ ظاهر شي. اوس سیف کولو لپاره فایل ته راځو، سیف آپشن باندې کلیک کوو. دلته په هر نوم او هر ځای چې وغواړو خپل اسکرین شاټ سیف کولی شو. ملګرو تاسو ولیدل چې څومره اسانه او په کم وخت کې تاسو خپل کمپیوټر صفحې نه اسکرین شاټ اخیستلی شئ. تر بلې روزنیزې ویډیو مو په الله سپارم. الله مو مل شه.